تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن دوشنبه د 2024 کال د جولای د میاشتې 20 نیټه ده چې د چنګاښ د میاشتې ل 29 نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس بي اس پختو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د امریکا پوځ وايي پر ایران یې د پرله پسې 9 شپې بریدونه بشپړ کړي. په دغه بریدونو کې د قوماندې مرکزونه، د هوایي دفاع مرکزونه، سمندري پوځي تاسیسات، د توغندیو اډې او مخابراتي شبکې په نښه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې ایران په پوځي لحاظ ډیر سخت زیان لیدلی، نږدې ټول پوځي توان یې له لاسه ورکړی دی. بلخوا ایران ادعا کړې چې په کویټ کې د امریکا پر پوځي اډو او د اردن د عقبه هوایي ډګر پر پوځي الوتکو بریدونه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې خبرې اترې هغه وخت پیل کېدای شي چې تهران په پوځي لحاظ برلاسه شوی وي. مسکو د بالستیک توغندیو کارول زیات کړي، ځکه هڅه کوي د اوکراین هغه بریدونه ودروي چې د تیلو تاسیسات په نښه کوي او د روسیې د پوځ او ملکی وګړو لپاره یې د سون توکو کمښت رامنځته کړی دی. د تیر شپې په بریدونو کې پر کیف او نورو ښارونو د بریدونو له امله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي د یکشنبې په شپه 140 اوکرایني بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړي دي. خدای نه دی ویلي چې اوکراین ټول څو ډرونونه توغولي و او څومره یې خپلو اهدافو ته رسیدلی دي. نږدې 15,000 کسان د جاپان په پلازمینې توکیو کې د ملي پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي او د حکومت د بیا پوځي کېدو د تګلارو پر ضد یې اعتراض کړی دی. اعتراض کوونکو د تاکایچي د حکومت له هغو هڅو سره مخالفت ښوولی چې غواړي د جاپان سوله ییز اساسي قانون تعدیل کړي، د وسلوالو د صادراتو محدودیتونه نرم کړي او د 3 غیر اتومي اصولو پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. دا لاریون په داسې حال کې ترسره کېږي چې پر حکومت د خلکو باور کم شوی دی. د هیواد د وروستۍ ټولپوښتنې له مخې د تاکایچي د حکومت د ملاتړ کچه 40% ته راټیټه شوې ده، په داسې حال کې چې پخوا 10% تر دې پورته وه. اعتراض کوونکو د ګډ اقدام غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د هغه څه مخه ونیول شي چې دوی د حکومت خطرناکه تګلاره بولي. له 104 لوبو او یوې میاشتې نه هېرېدونکي فوټبال وروسته اسپانیا د 2024 کال د فیفا نړیوال جام اتله شوه. اسپانیا په زړه پورې پایلوبه کې ارجنټاین ته 1-0 ماته ورکړه. د بریا د اسپانیا د نه ماتېدونکو لوبو لړۍ 18 سیالیو ته ورسوله. دا دویم ځل دی چې دغه هیواد د فوټبال نړیوال جام اتلولي په خپل نوم ثبتوي. د فوټبال راتلونکی نړیوال جام په 2013 میلادي کال کې په 3 براعظمونو او 6 هیوادونو کې ترسره کیږي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. اس بي اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.